بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو وی ګوره او زده کړه د کمپیوټر کورس ته په خیر راغلاست. او بله خبره دا چې امید دی په تیره ویډیو کې تاسو ته مناسب معلومات یا توضیحات درکړل شوي او یا پې باندې پوه شوي یئ. ښه دوستانو په تیره ویډیو کې موږ تاسې لکه لږم کمپیوټر وپېژانده داسې مختصره او بل کمپیوټر په باره کې چې مثال کمپیوټر په دې زمانه کې ضرور دی یا مهمه دی چې سړی زده کړي او بله دا چې د کمپیوټر سره کم سامان وصل کیږي یا ورسره هغه کیږي نصب کیږي. او دوستانو چې بیا کله تاسې خپله کمپیوټر استعمالوئ تاسې کولی شئ چې ډېر شیونه ورسره وصل کړئ یا بیا پې باندې کرا خپله پوهېږئ. او په دې ویډیو کې دوستانو څه کوو، په دې ویډیو کې د کمپیوټر دننه سامان داسې مختصره پیژنو او د هغه نه بیا وروسته ګورو چې په بله ویډیو کې څه کولی شو. صحیح ده. امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ او اوس درس ته رجوع کوو یا تیر درس راړو. ښه دوستانو په تیره ویډیو کې موږ تاسې د دغه ځای پورې راورسېدو. اوس د دې نه داسې ښکته کوزیږو چې دوستانو هغه په دې عکس کې دي. مثال د خبرې دلته هغه ورته وایي چې پارټ 2 یا مثلا دویمه برخه او په پښتو کې هم برخه دویمه خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو چې پوه شوي. اوس لاندې کوزیږو. دوستانو دلته وګورئ چې دلته لیکل شوي دي کمپیوټر مادر بورډز، یعنې څه د کمپیوټر مور بورډونه خلاصه داسې. کنه دی یو ته کمپیوټر مادر بورډ وایي، یعنی د کمپیوټر مور بورډ، یعنی د کمپیوټر مور تخته خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دې ته ماین بورډ هم وایي د یو ته، خو خلاصه داسې. ښه دوستانو دا ډیر مې درته ولې راوستلي، دا مې په دې خاطر راوستلي چې تاسې وګورئ د کمپیوټرو مختلفه مادر بورډونه شته. او بله خبره دا چې دوستانو دې ته مادر بورډ ولې وایي، ماین بورډ ورته ولې وایي، هغه دوستانو چې دې خلکو خپله کم نوم پې باندې ایښی نو بس هغه دوی پې ایښی. زه په دې باندې نه پوهېږم چې ولې مادر بورډ نوم پې ایښی یا ماین بورډ ولې نوم پې ایښی، خو دوستانو دغه شی دې تختو ته وایي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس ښکته راکوزیږو. ښه دوستانو په دې ځای کې دغلته لیکل شوي چې پارټس آف کمپیوټرز، یعنی څه پارټ یعنی برخې، اف یعنی د کمپیوټرز یعنی د کمپیوټرونو، یعنی د کمپیوټرونو برخې. دوستانو هغه تیره ویډیو کې چې موږ تاسې ولوستل پارټس آف کمپیوټرز دوستانو هغه چې و بیرون سامان یو او دا چې دا یو څه یې دننه ده یو څه یې ورسره بیرون دی. نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. ښه اوس دوستانو داسې مختصره صرف د دې دا نومونه وایو او بیا به دغه نه وروسته وګورو چې څه کېږي. ښه case fine, memory card, RAM, video card, sound card, network card, NIC, zip drive, CD DVD drive, floppy drive, power supply, hard drive, computer cables, battery, CPU, head sink and fine motherboard. ښه دوستانو امیدوارم چې تاسې په دې باندې پوه شوي یئ. خو اوس څه کوو، اوس دغلته مثال خبرې دلته هم کیس ویلې او دوستانو په دې ځای کې تاسې بل کیس ګورئ چې په دې کې دوستانو مادربورډ ایښی او په هغه کې څه سامان هغه ده. اوس ګورئ دوستانو دغه مادربورډ چې همدغسې سیده همدغسې دغه ته واروړئ همدغسې پکې ور ولګئ، یعنې داسې. ښه نو دا د شو مادربورډ. ښه خو خیر پس ته بیا درته وایم. نو دوستانو اوس په دغه ځای کې دغلته لیکلي چې کمپیوټر کمپوننټس، یعنې څه د کمپیوټر برخې، دا یو هم راځي او دام راځي، خو لیکن دا چې د په کمپیوټر کې البته دننه منظور ده. خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه اوس دغه یو شی چې دغلته اوس لیکل شوي پاور سپلای. پاور سپلای یعنی په دغه ځای کې ایښودل کېږي یا نصب کېږي، نو دغه ته پاور سپلای وایي چې دا په دغه ځای کې راځي. پاور یعنی دوستانو چې پوهېږئ پاور برق ته وایي نن سبا، او سپلای یعنی توزیع کول
یعنی دغه شی برق توجیه کوي پوه شوې. نو دغه کیس کې چې دا کم شیونه دي د غونډو ته دا یو برق توجیه کوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه پاور کابلز یعنی د برق مزي. نو دغه رنګي مزي چې ګوري دغلتم او دغلتم نو دوستانو دا مزي دي چې هر یو چاره خواته غځيږي. صحیح ده کنه. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته کیس فاین یعنی د دې ډبې یا دغه کیس پکای هغه چې د دوستانو دغه یو ده. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دلته سی پی یو ان فاین نو دوستانو ان یا اند نو مثال هغه دوستانو دغه ده سی پی یو هډ سینک ان فاین یعنی دوستانو دغه شي ته هډ وای ان خو او شو فاین یعنی پکای یعنی دغه او دغه چې دی په دغه ځای کې راځي یعنی دغه شی لاندې او دغه پکای چې د پاسه یې چې دا دته چلیږي چې دا یخ وساتي. صحیح ده کنه. امیدوارم دوستانو پوه شوي او یا یخ کی. نو د دې نه دا خاطر دلته لیکل شوی چې انپوټ آوټپوټ. انپوټ یعنی دوستانو دخول، آوټپوټ یعنی خروج. صحیح ده کنه. خو دوستانو په دې کې چې چی شي یا هغه چې د په اصل کې چې وینډو کله انسټال شي په نور ځای کې توضیحات دي ضرور. خو لیکن په دې ځای کې دوستانو فکر کوم چې دغه یو سافټویر یا چی شته دي هغه سافټویر نه په بخنه سره چې دلته فکر کوم چې یو چی شي لګول شوی دي خو دلته بیرون نشته. نو دوستانو دا چې د انپوټ یعنی دخول یعنی چې ور داخليږي، آوټپوټ یعنی خروج یعنی چې خارجيږي. خلاصه مطلب داسې ده. یا رم یعنی دوستانو دغه توای چې میموري کارتز رم هم ورته وای خو لیکن چې په دې ځای کې بیا صرف رم ورته لیدي. امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه ته دکتر بورډ وای چې یعنی لور بورډ. خلاصه په دې باندې نه پیګم چې مور بورډ او لور بورډ په بخنه سره مور بورډ او لور بورډ ورته ولې وای خو ولې دوی خپل یو نوم ورکړای ده. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. دغه ځای ته سی ډي روم وای چې دغه سی ډي ډي وی ډي ډرایو دغه یو چې په دغه ځای کې خودل کیږي نو ځکه دې ځای ته سی ډي روم وای. نو دوستانو دغه ته کیس وای چې دغه غونډه ډبه خي او د دې نه دا خواته هارد ډیسک ډرایو چې دغه یو توای دوستانو دغه یو چې دغه یو مخ ده او بل دا چې دغه نه دغه سرپوخ خلاص کی بیا منځ داسي ورخي یعنی دا دواړه یو شی دي خو صرف چې د خلاصي کې بیا منځ کې داسي. نو هارد ډیسک ډرایو یعنی دته هارد ډیسک ډرایو وای او هغه په دې ځای کې خودل کیږي. نو بل خبره دا چې دوستانو چې کله تاسو وینډو انسټالوي هغه په دغه کې انسټالیږي. پوه شوي دوستانو یعنی دا د کمپیوټر اصل ماغزه دغه یو دی. ښه نور نه پیګم چې نور څنګه درته خو همدغه کافی ده فکر کوم. ښه د دې نه دا خاطه فلوپی ډیسک ډرایو دغه یو توای چې دغه فلوپی دا دغه ډرایو دا چې فلوپی ډیسک ډرایو چې یعنی دغه ځای کې راځي دا یو. او د دې نه دا خواته ډیټا کابلز یعنی دغه مزو ته ډیټا کابلز وای. او د دې نه دا خواته ښکته مادر بورډ چې دوستانو مادر بورډ دغه یو ده او باتری دوستانو دغه یو ده. صحیح ده. امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. خو په دې ځای کې دوستانو یو سوال لوچتیږي چې نه پوهېږم دغه ویډیو کارت، ساوند کارت، نیټورک کارت، ان آی سی یا زیپ ډرایو او دغه مزو نمونه ولې رانغله دوستانو. دا چې دی اول خو دغه کمپیوټر چې وو دا داسې مختصره وو. صحیح ده. دویمه خبره دا چې کله تاسو دا کله نصب کوئ نو دوستانو خپل دغه وګورئ دغه ځایونه دغه ځایونه دغه هغه واړه چمبرکونه تاسو کولای شي چې لري کوي او په دې ځای کې د دننه خواته نه ورنصب کوي لکه دغه ځای کې یو لګوي یو په دغه ځای کې لګوي داسې. خو د دې معنا چی شه ده؟ معنا دوستانو دغه ویډیو کارت دی چې دغه ویډیو کارت داسې کار کوي. مثال خبرې دغه ته دا وګورئ یو دانه لګېدلی ده نو په دغه ځای کې دغه مزي سر راواخلئ دغه کې ورکئ یا همدغه ویډیو کارت چې دغه ته لګېدلی دغه مزي سر په دغه کې ورکئ او دا بل سر چې د په مانیټور کې ورکئ. دوستانو بیا تاسو ته دا چی کوي دا سکرین درخي یعنی د ویډیو سیستم. نو امیدوارم چې دوستانو پوه شوي. او بعضې اوقات د خلک وایي چې مثال دا ویډیو چلوي داسې چی کوي خو بهرحال هغه چې د غوار چی شي منظوري ولی ما سره چې راځي چې عملی کاروم هغه دغسې سیستم ده او دغسې کار کوي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. دغه یو شي ته ساوند کارت وایي و دې ته ولې ساوند کارت وایي. ساوند کارت په دې وایي دوستانو چې کله تاسو د کمپیوټر نه یا د
په کمپیوټر کې د نتورک په واسطه باندې د چا سره غږیږي یا چی شی اوري نو دوستانو تاسو که په دې کې ګوشکی ورکړئ او یا د لاسپیکر مزه ورکړئ نو تاسو ته غږ بیرون راوځي او که چیرې میګراپون هم پکې ورکړئ چې کله د چا سره غږیږي نو دوستانو د تاسو غږ د انټرنیټ په مرسته یا په کومک باندې چې هغه نفر ته رسیږي چې کله تاسو میګراپون دغه ساوند کارت ونه لرئ نو تاسو هغه نفر ته نه رسیږي او نه تاسو دغه غږ اورئ او که چیرې تاسو په دې کې ګوشکی یا د لاسپیکر مزه ورکړئ او یو دانه میګراپون پکې ولګوئ نو انټرنیټ دا میګراپون یا دغه ساوند کارت چې دا میګراپون د ساوند کارت په مرسته باندې د تاسو غږ دننه دی هغه ته کمپیوټر ته ور انتقالوي بیا دا کمپیوټر چې دا د انټرنیټ په مرسته باندې هغه چاته چې غواړي چا سره چې غږیږي هغه ته ور انتقالوي خلاصه او که ویډیو ریکارډ کوي د ویډیو په ویډیو کې صف کیږي خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي نور د دې نه اوچته توضیح ماته هم نه راځي یا دغه ته نتورک کارت وایي چې NIC یعنی دا څه کار کوي دوستانو په تیره ویډیو کې مې تاسو ته د دې په غیر د مزینه یعنی وایرلیس سیستم هم درخود یعنی یو څه سامان مې درخود خو په دې ځای کې چې دا یو چې دا څه کار کوي دوستانو که تاسو د انټرنیټ د لاین والا مزه لرئ نو کولای شي چې دا په دې کمپیوټر کې دلته نصب کړئ او په دې ځای کې مزه ورکړئ یعنی د دې په مرسته تاسو کولای شئ کمپیوټر ته انټرنیټ وصل کوي خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه ته زیپ ډرایو وایي زیپ ډرایو ولې وایي دوستانو دغه یو شی نه چې دی دغه نوم زیپ ده او ډرایو یعنی چې چلایي خلاصه دوستانو په دیو کې داسې شته دی اوس د USB سیستم هم لري چې یو سره په دې کې ورکوي او دا بل سره چې دلته په کمپیوټر کې ورکوي نو تاسو کولای شئ چې بیا د دې نه استفاده وکړئ ښه نور خو دوستانو دغه ټول وویل شو امیدوارم چې په دې ټول باندې پوه شوي یو دغه مزي په باره کې ونه ویل شو چې دغه مزه څه کار کوي دوستان دغه مزه چې دا یو سره په هارد ډرایو کې لګیږي او بل سره چې دا په هغه کې په دغه مادر بورډ کې لګیږي نو امیدوارم دوستانو چې تاسو ته کامله توضیح درکړل شوي دغه دا یو سره لکه چې دغه ترازی خو دوستان دا یو عکس ده نو فکر نه کوم چې په دې کې تاسو ته کامله هغه وشي دغه ترازی یا دغه ترازی خلاصه داسي نو دوستان دا چې کله عملی تاسو سره مزه چې عملی چې تاسو سره نږدې عملی دروخیمه نو بیا هغه څه هغه کیږي نو د سې چې دا وس دغه یو عکس وګوري او کاپی ده پوه شو امیدوارم دوستان پوه شوي او بل خبره ده چې دوستان تاسو پوهیږئ چې په عکس کې یو سړی په یو لګران کار دی ښه امیدوارم دوستان پوه شوي چې اوس خطر راکوزیږو خطه دوستانو دغه ما تاسو په دغه کې بیا کیبورډونه راوستلي دي دا په څه خاطر دوستانو په تیره ویډیو کې په یو ځای کې ما یو خبره وکړه چې داسې بحثي خبره وه خو داسې ډیره بحثي نه ولې د زما په نظر باندې یو سړی به وایي چې ولا دا څه شی ویل دوستانو لکه ما تاسو ته دا ویل چې دا کیبورډ په انګلیش کې نه دی هغه مې یوازې کیبورډ نه خو بیا په نورو شیو کې ونه ویلې خو هغه ځای کې ما نه غوښته چې ووایم ولې د خولې نه مې ووتل نو تاسو دوستانو د وړو شیو ته ټینشن مه کوئ یا امیدوارم چې پوه شوي که زه مې چیرې دا یو خبره وغواړم په دې باندې تاسو ته پوره کتابونه جوړولی شم چې تشریح درکړم بلکې هر سړی کولی شي که څوک وغواړي نو دوستانو یعنی دغه سړي به یو څه مقصدي خو د زما دوستانو په دې ځای کې څه مقصد دوستانو د زما دا مقصد و چې یعنی پخوا زمانه کې کمپیوټر او دا شیونه نه وو یعنی دوستانو په وخت کې د کیبورډ نوم هم نه و صحیح ده کنه چې کله کیبورډ راووته یعنی که هر چا راایستلی که افغانستان راایستلی دی به ورته په پښتو کې یا په فارسي کې یا په دري کې نوم ورکړی په بخښنې سره که عربستان راایستلی نو عربي به خو دا انګریزانو راایستلی نو انګریزانو په انګریزۍ کې نوم ورکړه نو دوستانو د زما مقصد دا و یو دویمه خبره دا چې دغه کیبورډ چې دلته دوه دانې کیبورډونه دي دوستانو دا یو چې د المانی یا جرمن کیبورډ دی او دا یو چې د انګریزي کیبورډ دی نو دوستان دا په دې خاطر درته راوستلی چې زه کله بیا وینډو انسټالوم هغه په جرمن یا په المانی ژبه کې انسټالوم چې دوستانو تاسو ورته توجه وي او چې دغه انګلیش د کچېره تاسو المانی کیبورډ استعمالوي نو کولای شئ چې بیا هغه دا وینډو په المانی ژبه کې انسټال کړئ او کچېره نه تاسو انګلیش کیبورډ لرئ نو تاسو کولای شئ چې په انګلیش کې انسټال کړئ ولی دا مشکل نه لري خو ولې زه بیا په کې په المانی کې انسټالوم نو ځکه مې تاسو ته دا کیبورډونه راوستل او بل خبره دا چې دوستانو دغه لږ غوندې معلومات دي چې دا هم در سره شریکم دوستانو چې مختصره دغه تکمو ته چی شی وای کنه دغه ته
اسکاپی کی وای یعنی معنا درته کوم د تیختی کلی یعنی د یو صفحه یو شی در خلاص کړي دغه توکمه کلیک مستقیمه وځي صحیح ده کنه خو معنا پسې مګرځي دوستان د انګریزي کې چې دغه ته مختصره چی شی وای دغه شی درته وایم چې فنکشن کی یعنی دغه ته دغه کلیګانو ته وای یعنی اف یو اف 2 اف 3 خلاص هم داسې اند 200 پورې صحیح ده کنه نو دوستان دې ته فنکشن کی وای او که دغه کې د کار کلی خلاصه داسې نو امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دغه توکمې چې دي کومې دلته په دې کیبورډ کې نشته دي دوستانو تاسې پوهېږئ چې ډېر پیشرفته کیبورډونه شته دي خو ولې په دې کیبورډ کې نشته ده خو دلته نوم ده چې ML ویب براوزنګ اینڈ ایکسپلور بوټنز یعنی د ML د ویب براوزر او د ایکسپلور هغه ګوګل هغه انټرنیټ ایکسپلور چې ورته وایي دغه توکمې خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي سټیټس لایټس یعنی د هغه د حالت ګروپونه یا رڼا خلاصه دغه امیدوارم دوستانو دیو ته دا شی وایي یا د دې نه دا خواته کوزیږو چې دلته ښکته څه شی وایي دلته ماینډ ټیپینګ کیپاډ یعنی د دغه توکمو ته ماینډ ټیپینګ کیپاډ وایي چې هر څه کوشش کوم چې دا یو شي معنا ونه کړم بیا مې هم د خولې نه راوځي یا کورسور اینڈ سکرین کنټرولرز یعنی دوستان دغه توکمو ته کورسور اینڈ سکرین کنټرولرز وایي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه ته نومریک ډایرکشنال کیپاډ وایي نو دوستانو هغه دغه د نمرو یا د شمارو توکمو ته وایي نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي نو دغه د علامې شته دي تاسې دلته کولی شئ چې مستقیمه دا شی چې کومې ورته وایي دا کومې ورته وایي دغسې خلاصه امیدوارم دوستانو تاسې دغسې زده کړئ ښه د دې نه دا خواته چې دغلته ښکته لیکل شوي چې ټیپیکل ډیسکټاپ کمپیوټر کیبورډ یعنی مختصره معلومات د ډیسکټاپ کمپیوټر د کیبورډ یعنی خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي او بله خبره دوستانو چې دغه عکس ته یو سوال جوړیږي چې دا مګک دی ولې راوستلی او دا نور د کمپیوټر مګک دی ولې راوستلی دوستانو دا په دې خاطر چې دوستانو بعضې اوقات زه تاسې ته په کمپیوټر کې وایم چې مثال خبرې راسته یا چپه که نه لکه مثال د خبرې دغه د منځ ګوته چې کومه یوه ده دې ته راسته وایي مثلا رایټ لیفت لکه په انګلیش کې رایټ لیفت داسې ورته وایي که نه خو زه چې کله تاسو وایم چې راسته کې لیکئ نو دغه د منځ ګوته مې منظوري او که چپه درته ښیم یا دغه مسواکي یا د شهادت ګوته چې دغلته او دغلته ګورئ نو دغه عکس مې صرف د دغه لپاره دلته درته راوستلی و ښه امیدوارم دوستانو چې تاسو ته په دې ویډیو کې مختصر معلومات توضیح شوي د زما د وس مطابق دغه درس و نو دوستانو امیدوارم چې تاسې ترېنه ګټه واخلئ د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې